د ژوند لار بیا هم ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې تر نامه دې صدقه شم ای نبی خیر الورا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې. درنو اوریدونکو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو څخه یوه لارښوونه جهاد فی سبیل الله دی. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای: قیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الناس افضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمای: چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله تر ټولو غوره سړی څوک دی؟ ای الناس افضل؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه مؤمن چې د الله په لاره کې په خپل ځان او مال سره جهاد کوي، یعنی د الله تعالی له نظره تر ټولو زیات قابل احترام او د لوړې مرتبې والا مؤمن هغه دی چې د الله تعالی د دین د غالبولو لپاره ډیره هڅه کوي او د خپل مال او جایداد ډیره برخه د همدې مقصد لپاره صرف کوي او خپل جسمانی قوتونه او صلاحیتونه په همدې لاره کې لګوي. او که د الله د دین وچتوالی د هغه د ځان د قربانولو غوښتنه کوي، نو هغه د حق په لاره کې د خپل سر په قربانولو سره هم د الله د رضا په حاصلولو دریغ نه کوي. لکه ډیری ځوانان موږ ولیدل چې د الله رب العزت د دین د اوچتوالي لپاره او د الله رب العزت د دین د غالبه کولو لپاره او د مظلومو او مستضعفینو د حقوقو د دفاع لپاره هغوی خپل ځانونه د الله رب العزت په لاره کې فدا کړي. او دا سلسله به د قیامت تر ورځې پورې جاری وي. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: ما من نبی بعثه الله في امة قبلی الا كان له من امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ويقتدون بامره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی:
الله تعالی چې له ما څخه مخکې هر نبي کوم قوم ته استولی دی د هغه قوم څه خلک د هغه پیروان او ملګري شوي وو چې د هغه د سنتو پیروي او د هغه د امر اطاعت به یې کولو. بیا د دې پیروانو څخه وروسته بد او فاسد ځای نیونکي او جانشینان راغلل چې څه یې ویل هغه یې نه کول او هغه څه یې کول چې امر یې ورته نه و شوی. چا چې د دې خلکو په خلاف په لاس جهاد وکه هغه مؤمن دی او څوک چې په ژبه او قلم د هغوی په خلاف جهاد وکړي هغه مؤمن دی او څوک چې د زړه په واسطه د هغوی په خلاف جهاد وکړي هغه مؤمن دی او څوک چې په زړه کې هم د هغوی سره کرکه او نفرت نه کوي نو د هغه په زړه کې د اوري د دانې برابر ایمان هم نشته. قدرمنو اوریدونکو په دې باندې پوه شئ چې د اسلامي امت د نااهلو او فاسدو حاکمانو دوه نښې دي. لومړنۍ نښه هغوی په ژبه د اسلام حمایت او تایید کوي او د هغه د نظام د ښوالي او افادیت په اړه جذباتي تقریرونه کوي خو د هغوی په انفرادي او ټولنیز ژوند سیاسی او نورو معاملاتو د اسلام سوری هم نه وي. یعنی نه په انفرادي ژوند کې د اسلام تابع وي نه په ټولنیز ژوند کې د اسلام تابع وي نه په سیاسی ژوند کې د اسلام تابع وي او نه په نورو معاملاتو کې د اسلام تابع وي. دویمه نښه هغوی د خپل حکومت په وخت کې په هیواد او ملت باندې داسې قوانین نافظوي چې د الله تعالی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه هیڅ سند نه وي هیڅ ثبوت نه وي بلکې هغوی د خپل نفس او خواهش غلامان او بندگان دي. دا د نااهلو او فاسدو حاکمانو دوه نښې دي. د هر مؤمن د ایمان تقاضا او غوښتنه دا ده چې د دغسې بېلارې او مفسدو حاکمانو په خلاف جهاد وکړي. د لاس په ذریعه د هغوی په خلاف د جهاد مطلب دا دی چې د قانوني او معقولو لارو څخه د قیادت د بدلون هڅې وکړی شي او هغوی د حکومت او اقتدار د مسند او منصب څخه لرې کړی شي او د حکومت د چارو واګې د صالحو او د الله څخه د ویریدونکو خلکو په لاس کې ورکړی شي. که دا ممکن نه وي نو بیا دې د ژبې او قلم له لارې د هغوی په غلطیو او بېلاریو انتقاد وکړی شي. خو دا خبره باید په نظر کې ونیول شي چې په تنقید کې د تحقیر روحیه نه وي بلکې د اصلاح او خیرخواهی په اساس د هغوی په غلطیو د هغوی په کمزوریو انتقادونه او نیوکې وشي او هغوی ته ښې او مفیدې مشورې ورکړی شي او ډیر په زړهسوي سره هغوی ته قرآني تعلیمات او احکام توضیح او تشریح کړی شي او د هغوی د هغو کارونو او فعالیتونو ارزونه واخیستل شي چې د اسلامي اصولو څخه مخالف. د ایمان آخري او کمزوری صورت دا دی چې په زړه کې د فاجر او فاسق حاکم په خلاف کرکه او نفرت وي او که خدای مکړه د غیر اسلامي نظام او بېلارې او ګمراه حاکمانو په خلاف په زړه کې هم کرکه نه وي نو بیا داسې زړه د ایمان څخه خالی دی او د اوري د دانې برابر ایمان هم پکې نشته دی. که نور هیڅ نشي کولی دا مفسد او بېدینه حاکمان په زړه کې بد ګڼه هغوی سره په زړه کې کرکه او نفرت سات. همدارنګه د نسائی حدیث دی راوی د حدیث طارق بن شهاب رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمای ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر. یو سړي په داسې حال کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې په ښه مبارکه یې د سورلي په رکاب کې ایښې وه. هغه سړي پوښتنه وکړه کوم جهاد بهتر دی؟
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ستر جهاد په اړه وفرمایل د ظالم پاچا په مخ کې حق خبره کول تر ټولو ستر جهاد دی. د ظالم پاچا په مخ کې حق ویل ځکه ستر جهاد دی چې هیڅوک د ځان مال او جایداد په خطر کې د اچولو پرته د ظالم پاچا په مخ کې د حق خبرې کولو جرأت نشي کولی. نو د ظالم پاچا په مخ کې حق خبره هغه څوک کوي چې هغه خپل ځانم په خطر کې اچوي، خپل مالم په خطر کې اچوي او خپل جائدادم په خطر کې اچوي. الله دې حقانی علماو ته توفیق ورکړي چې د ظالم پادشاه په مخ کې حق خبره وکړي او د اسلامي نظام غوښتنه او د قرآن د احکامو د تطبیق غوښتونکي شي، د بېحیایي فساد او د عریاني په وړاندې د ظالم پادشاه په وړاندې حق خبره وکړي او مبارزه وکړي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال تکفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي او یوازې د الله تعالی په لاره کې د جهاد جذبې او د الله تعالی د احکامو او کلماتو تصدیق له کوره ویستلی وي، الله تعالی هغه ته ضمانت ورکوي که هغه شهید شي نو جنت ته به داخل کړي او یا به د غنیمت د مال سره سالم کور ته واپس راولي. د هغه د کلماتو د تصدیق څخه مراد د الله تعالی هغه وعدې او بشارتونه دي چې په قرآن کریم کې د خپلې لارې د شهیدانو سره کړي دي. د الله تعالی په لار کې د جهاد مفهوم اگرچه ډیر وسیع دی، ډیر پراخ دی، خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې یوازې هغه جنگ ته جهاد فی سبیل الله ویل شوي دي چې د الله تعالی د دین د غلبې او یا د کفري حکومت د حملې د دفع کولو لپاره کیږي. د اسلامي لښکر سپاهي د کامیابی او غلبې په صورت کې د غنیمت د مال څخه علاوه د الله تعالی په نزد د ستر اجر او ثواب مستحق ګرځي او د شهید کېدو په صورت کې جنت ته داخلیږي. نو که شهید شي الله تعالی به جنت ته داخل کړي او که ژوندی پاتې شي نو الله تعالی به د غنیمت د مال سره سالم کور ته واپس راولي، خو په دې شرط چې هغه مجاهد په زړه کې اخلاص ولري، مبارزه سرښندنه یوازې د الله رب العزت د دین د اوچتوالي لپاره او د حق د کلمې نه د دفاع په خاطر وي. په زړه کې غرور، ریا، تکبر او ظلم ځای ونه لري. هغه مجاهد چې په زړه کې ریا لري یا تکبر او ظلم په زړه کې ځای نیولی وي، د هغه په اړه تاسې په تیرې خپرونه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا واوریده. بس الله دې موږ ته او زموږ مجاهدینو ورونو ته په زړونو کې اخلاص، صداقت را په برخه او نصیب کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. الصلاة والسلام عليك أي مصطفى، الصلاة والسلام عليك أي مصطفى، ترنامه دي صدق شم أي نبي خير الورى، ترنامه دي صدق شم. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د بخاری حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول والذي نفسی بیده
لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چې ویل به زما د په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په قبضه کې دی، زه دا خوښ ګڼم چې د الله په لاره کې ووژل شم او بیا ژوندی شم، او بیا ووژل شم او بیا ژوندی شم، او بیا شهید شم او بیا ژوندی شم، او بیا د الله په لاره کې د شهادت درجه ترلاسه کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د الله تعالی په لاره کې د شهادت آرزو کړې ده، ځکه چې جهاد او شهادت د الله تعالی د راضي کولو او خوشحالولو ستره وسیله ده. که څوک غواړي چې خپل رب له خپل ځان نه راضي کړي، خپل رب خوشحاله وساتي، هغه د الله رب العزت په لاره کې جهاد وکړي. که ژوندی هم پاتې شي الله تی راضي دی، او که په دې لاره کې شهید هم شي الله تی راضي دی. همدارنګه د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی قال رجل للنبي صلی الله علیه وسلم یوم احد ارأیت ان قتلت فأین انا؟ قال في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. جابر بن عبدالله فرمای د احد د غذا په ورځ یو سړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې که زه ووژل شم چیرته به ځم؟ فأین انا؟ زه به چیرته یم؟ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته به جنت ته ځې. د دې خبرې په اورېدو سره یې په لاس کې نیولې خرما وغورځولې او د مکې د کفارو په خلاف یې سخت جنگ شروع که او تر هغه پورې وجنګېد چې شهید شو. د اسلام د غالب کولو په لاره کې د جنگ او جهاد مرحله هم راتلی شي، او کم خلک چې د الله په لاره کې ځان قربانوي هغوی به جنت ته ځي. جنت ته د رسیدلو تر ټولو نږدې لاره د شهادت لاره ده، چې ته د کفارو په وړاندې د اعلای کلمت الله لپاره جنګیږي، خپل ځان د الله رب العزت په لاره کې فدا کوې، په زړه کې د اخلاص دی، صداقت دی، په دې پوه شه چې ځای د جنت دی. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای انطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. انس بن مالک فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د غذا په ورځ د خپلو ملګرو سره د مدینې منورې څخه د بدر په لور حرکت وکړ، او مخکې له دې چې مشرکین هلته ورسیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره پړاو اچولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته وویل د هیڅ شي په لور تر هغې پورې حرکت ونه کړئ تر څو زه مو مخکې نه یم. فدن المشركون فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. کله چې مشرکان را نږدې شول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته وفرمایل د هغه جنت په لور ودانګئ چې د ځمکې او آسمانونو په اندازه پراخ دی. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. حضرت عمیر بن حمام انصاری وی ای د الله رسوله جنت چې پراخي د ځمکې او آسمانونو په اندازه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو
عمیر ابن حمام انصاری وفرمیل څومره بهتر انعام دی، بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال الله والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. کله چې عمیر بن حمام انصاری دا خبره وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څه شي د واه واه ویلو ته وهڅولي، یعنی دا خبره د سنجیده او له غور سره کړي او که هسې په غیر ارادي ډول د په ژبه راغله. عمیر ابن حمام انصاری وفرمایل چې ای د الله رسوله زما د په الله قسم وي دا خبره مې په دې امید کړې چې زه هم جنتي شم. الا رجاءة ان اكون من اهلها قال فانك من اهلها. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل ته په یقیني توګه جنتي. بیا یې له خپلې کڅوړې څخه څه خرما را وویستلې او د هغو په خوړلو یې پیل وکړ. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. بیا د خوراک په وخت کې د ځان سره وویلې دا چې دومره ژوندی یم چې دا خرما وخورم دا خو ډیر اوږد ژوند دی او زه دومره انتظار نشم کولی. راوي وایي چې پاتې خرما یې وغورځولې او د جنگ په میدان کې د مشرکانو سره جنگ پیل که تر هغې پورې وجنګېده چې شهید شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، یعنی زر د الله په لاره کې جهاد وکړئ او د الله تعالی نقد انعام حاصل کړئ چې هغه جنت دی. الله تعالی دې موږ او تاسې د جهاد او د شهادت په وسیله د جنت اهل وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. قدرت یې تیار کړی له رحمته، له ظاهره تر باطنه، له صراط تر صراطه. حق سبحان په خپل قدرت یې تیار کړی له رحمته، له یوه لوري بشر بل نور یې سراپا، له یوه لوري بشر بل نور یې سراپا. تر نامه دې صدقه شم